د کورونا وایرس له امله چین کې دا ځل د یوې ورځې پر مهال تر 200 ډیر کسان مړه شوي. روغتیایي مسؤلین وایي چین کې دا لومړی ځل دی چې د یادې وژونکي وایرس له امله دومره ډیر شمیر وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. تازه دغه هیواد کې 242 کسان مړه شوي چې په دې سره چین کې د مړو شمیر ټول ټال 1388 ته ورسید. همداراز په دغه هیواد کې نږدې 80,000 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې د 8200 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. تر ټولو ډیرې پیښې د چین هوبي ولایت کې چې مرکز ښار یې اوهان دی رامنځته کیږي. چارواکو وایي 88% د کورونا مثبتې پیښې همدا ښار کې رامنځته شوي دي.